ګرانو زده کوونکو، په دې ذهني سوال کې دغه یو مربع ده او تاسې وګورئ چې په دې مربع هر یو ګوټ کې یو عدد ده. دغه عددونه یو بل سره یو څه اړیکه لري او دا دوهمه مربع ده. د دې هم هر یو ګوټ یو عدد لري، خو څلورم ګوټ یعنی څلورم کونج یې عدد نه دی معلوم. نو تاسې څخه همدغه سوال ده چې دغه څلورم کونج عدد به څو وي؟ ښه ګرانو زده کوونکو، د دې ځواب ګورو. د دې ځواب دی 9، یعنی دوهمې مربع څلورم کونج کې 9 عدد راځي. که تاسې دغه عددونه ښه غور او فکر سره وګورئ، که تاسې د دغه مربع عددونه جمع کړئ نو ځواب یې 28 راځي. نو اولې مربع عددونه هم تاسې جمع کړئ 28 راځي او د دوهمې هم. ګرانو زده کوونکو، د دې سوال ځواب موندلو وروسته یو څو جیومټریکل یعنی هندسوي ساده شکلونو انګلیش نومونه زده کوو. د پښتو نومونه خو تاسې زده دي، لکه دایره. دایرې ته په انګلیش کې سرکل ویل کیږي. مربع سکویر، مستطیل ریکټنګل، مثلث ترایانګل، بیضوي اوول، متوازی الاضلاع پارالیلوگرام، زوزنقه یا منحرف تراپیزیم، پنځه‌ضلعي پنټاګون، شپږ‌ضلعي هکزاګون، اووه‌ضلعي هپټاګون.